د 203 منصوري کلي اردو په لومړۍ پلې لیوا کې 600 تنه ځوان منصوبین فارغ شول. سلامونه او ستړي ماشي په دې هیله چې خبر تر پای وګورئ او که چینل مو نه وي سابسکرایب کړی چینل سابسکرایب کړئ. د 203 منصوري کلي اردو اړوند لومړۍ پلې لیوا له ښوونیز مرکز څخه 600 تنه ځوان منصوبین له 3 میاشتنیو بېلابېلو عقیدوي مسلکي او نظامي زده کړو څخه تېره ورځ د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د اسلامي امارت مسؤلینو په دغو مراسمو کې یادو فارغانو ته ارزښتناکې ویناوې وکړې او زیاته یې کړه چې تاسې د یو اسلامي او شرعي نظام د ساتنې او پایښت لپاره روزل شوي یاست. له خپل هیواد او سرحداتو څخه په کلکه دفاع وکړئ او د خپلو هیوادوالو خدمت په اخلاص او صداقت سره وکړئ. همداراز نویو فارغ شویو منصوبینو د نظامي زده کړو عملي نمایشات او مانورونه هم اجرا کړل او ډاډ یې ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې د ولس خدمت ته چمتو دي. په پای کې یادو فارغانو ته د مسؤلینو په لاسونو بریالیکونه هم ورکړل شول.